زما هر څومره ککړې سجدې مې ډېره مننه. ونه کړې چې رحم دیا بس زما هر څومره ککړې سجدې مې او هغه څه کوم چې وي نقصان پکې هغه څه کوم هغه څه کوم چې وي نقصان پکې او هغه نه کړم څه چې فایدې مې بیا ووایه ډېره مننه. ډېر ښه دی. ډېره مننه. هغه څه کوم چې زما نظر د یار نه مه اړوه زما نظر د یار نه مه اړوه ما خو د دې خمار نه مه اړوه تا خو ویلو یار محب لا اشنا تا خو ویلو یار محب لا اشنا ژبه د خپل گفتار نه مه اړوه احترامات او مینه ومنې فیض الله جان یم سره د خپل مرستیال ملګري فواد افریدي حاضر یم په دې هیله په دې تمه چې ټول به خوشحاله سوکاله وي الله مو راته کامیاب کا غزلو محفل همیشه د کوشش کی چې ستړي وکړي بنډارونه تاسو ته راوړي نننی بنډار هم ډېر اهم دی ځکه چې نن سره ډېر ځوان او تکړه لیکوال محب الله محب صاحب مرسته کوي نننی بنډار کې راسره میلمه دی د باړې سیمې اوسېدونکی دی محب الله محب صاحب د مینې او د خلوص یو جهان مننه کوم او ډېر زیات درون حل کوي او ستړي مه شي او په خیرالۍ هم درته وایم ډېره مننه ډېره مننه مننه محب الله محب صاحب محب الله محب صاحب غزل محفل کې راسره نن میلمه یې څه به راباندې فرض کوئ یو غزل به ورباندې اورم ارشاد مطلع یې ده چې ارشاد ما چې زوروي زړه له نږدې مې دي ما چې زور ما چې زوروي زړه له نږدې مې دي او شکر حوصلې چې لا ژوندې مې دي ډېر ښه دی. ډېره مننه. ما چې زوروي زړه له نږدې مې دي شکر حوصلې چې لا ژوندې مې دي ونه کړې چې رحم دیا بس زما ونه کړې ونه کړې چې رحم دیا بس زما کړې چې تاسو دیا بس زما هر څومره ککړې سجدې مې ډېر ښه دی. ډېره مننه. ونه کړې چې رحم دیا بس زما هر څومره ککړې سجدې مې دي او هغه څه کوم چې وي نقصان پکې هغه څه کوم هغه څه کوم چې وي نقصان پکې او هغه نه کړم څه چې فایدې مې بیا ووایه ډېره مننه. ډېر ښه دی. ډېره مننه. هغه څه کوم چې وي نقصان پکې او هغه نه کړم څه چې فایدې مې ډېر ښه دی. او خدای کړې قبوله یې همواړه خدایا خدای کړې قبوله یې همواړه کړې دعاګانې چې عادي مې دي ډېر ډېره مننه. او لږ غوندې ملګري اخلاصمن لرم لږ غوندې ملګري لږ غوندې ملګري اخلاصمن لرم او ډېر روان په لور د بربادي مې دي بیا ووایه ډېر ښه دی. ډېره مننه. لږ غوندې ملګري اخلاصمن لرم ډېر روان په لور د بربادي مې دي ډېر ښه او کړم به یې کوشش چې پوره کړم کړم به یې کوشش کړم به یې کوشش چې پوره کړم کړې چې تا سره وعدې مې دي ډېر ښه دی. ډېره مننه. او آخري مقطع یې دو ارشاد ما محب کرلی بزغلی د عشق ما محب کرلی بزغلی د عشق او کړې په خپل زړه کې کروندې مې دي ډېر ښه دی د محب الله محب صاحب دغه یو بیا راته ووایه مقطع راته بیا ووایه ډېر ښه دی. ډېره مننه. ما محب کرلی بزغلی د عشق کړې په خپل زړه کې کروندې مې دي ډېر ښه دی. یقینا چې ډېر خوند یې وکړو محب الله محب صاحب که یو کلام مو راسره بل شریک کړو ستاسو به ډېره مننه وي ډېره مننه. غزل مطلع عرض ده ارشاد کړې ربه مې د حسن په اور کله کړی کړې ربه مې د حسن په اور کله د پتنګ غوندې به وسوځم تور کله ډېر ښه. ډېره مننه. کړې ربه مې د حسن په اور کله د پتنګ غوندې به وسوځم تور کله او یار به وکړي جړه ډېره زه به نه وم یار به وکړي یار به وکړي جړه ډېره زه به نه وم چې تېرېږي مې په خوا کې ګور کله ډېر ښه دی. ډېره مننه. او ما خو هر سپرلی په دغه تمه تیر کړو ما خو هر سپرلی ما خو هر سپرلی په دغه تمه تیر کړو کړې زما یې زړه چمن به سمسور کله ډېر ښه دی. ډېره مننه. او بل شعر دی ارشاد خاموشي له صحرا په لوري ځمه خاموشي له خاموشي له صحرا په لوري ځمه زه چې تنګ شم آبادي کې شور کله ډېر ښه دی بیا ووایه دا ډېره مننه. ډېره مننه. خاموشي له صحرا په لوري ځمه خاموشي له صحرا په لوري ځمه زه چې تنګ شم آبادي کې شور کله ډېر ښه دی. او په دنیا او آخرت به برې مومې په دنیا په دنیا او آخرت به برې مومې چې دعا واخلې په ژوند کې مور کله ډېر ښه دی. ډېره مننه. ډېره مننه. په دنیا او آخرت به برې مومې چې دعا واخلې په ژوند کې مور کله ډېر ښه دی.
او زه محب خو لیونی یم ستا یې مینې زه محب خو لیونی یم ستا یې مینې لیونو له چا کړی پیغور کله ډېره مننه ډېره مننه محب الله محب صاحب یقینا چې ډېر ښکلي کلمونه تاسو موږ سره شریک کړ ډېره زیاته مننه دې کوو ستاسو ډېره مینه هم زما د اړخه ومنه وګورو محب الله محب صاحب ډېر زیاته مننه کوم ستاسو د مینې او د خلوص او د وخت راکولو یو جهان مننه کوم موږ سره محب الله محب صاحب نننۍ بنډار کې میلمه و ډېر زیاته مننه یې کوم یو ځل بیا هم غزل محفل قربه فیض الله جان نور کی اجازت د لوی الله